سلامونه ښایستو لیدونکو، نن مو ډېر ښایسته پروګرام بیا درته چمتو کړی دی. په پروګرام کې انشاءالله ډېر ساعت په مر سر تېرېږي. د اسرار باچا میلمانه یو، غنم رنګ ځوانان دي، څرک صاحب دی، امید صاحب دی، نور ښایسته ښایسته ملګري به یې، د کندهار ښایسته او فعاله ځوانان به یې. ډېره جذاب او ډېر ښایسته پروګرام درته اماده کوو. څرک صاحب او امید صاحب مخ ته ناست چې د دوی سره به هم سلام کلام وکړو. امید صاحب ستړي مه سې. خیر اوسې سمین صاحب، تا ته ستا لیدونکو ته سلامونه وایم. هیله ده چې ټول به ښه واوسي. نن زموږ د مېلمستیا څخه دی بیا خوند واخلي. مننه ژوندی اوسې. ستړي مه سې څرک صاحب. ډېره مننه سمین صاحب، لومړی ته او بیا د سمین میډیا یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او څارونکو ته مینه وړاندې کوم. په دې هیله شوی زه به بیا نن یو جالبه درته وکړم. جالبه وکړه. ګرد عمر چې د خیرات وخت کې د مسکین به ګرد عمر په حلوا کې غاښ ماتي. هغه بیا وایي نن ما ډوډۍ خوړلې ده او روان مې مېلمستیا ته. چیرې بیا وخوړله؟ وروره ما ډوډۍ خوړلې ده هلته بیا دا ستا کار دی. او یو چا په زوره را باندې وخوړل، په زوره. اوس خبره دا ده د ډوډۍ در مخ کته 2 ګولې او 5 ګولې مو کې بیا مطلب هغه د ډوډۍ په هغه څه نه بس هغه نه ده. نو بس خیر، خو موږ ډوډۍ هدف نه ده، هدف مو بانډار او مجلس ته لیدونکو دا چې بیا مجلس کې ډوډۍ مې خو نو بیا ډېر ښه خوند کوي. نو موږ ډېر ناوخته کړی دی. اول خو لیدونکو څرک صاحب ډېر راباندې ناوخته کوي چې زه ورته انتظار وم. امید صاحب لا شو وختي مې د خپرونې څخه راویستی، مال ژر څه تلوار مې پرې ایښی و، خپرونه مې په پرېښوله پر نیمایي باندې، نیمایي نه نو پا وختي مې په خلاصه کړل. نو څرک صاحب وځنډولم چې رښتیا سي. هلته هغو ملګرو زنګونه راوله، اسرار باچا زنګونه راوله چې څه په لاس مسیجانې کول. نو انشاءالله غنم رنګ ځوانان هم ټول هلته دي، نور ښایسته ښایسته ځوانان به مې ښایستې ټوکې ټکال مجلس خوندور راسره مل اوسي. نو لیدونکو موږ راورسېدو د خیره سره د اسرار باچا دوی کره. اوس کوټې ته ورښکته کېږو. ځینې دوستانو ملګري د دې ولاړو، د هغو سره مو هم روغبړونه وکړله. ورځو کوټې ته، په کوټه کې به وګورو چې څوک چې درځي در مخ څه. څرک صاحب د روغبړ څه د ټولو سره کوه در مخ څه وه یا درځه دغه د جلا جلا روغبړ ښه خوند کوي. او زموږ کندهارۍ سیسټم و هغه دغه خو نو وینئ ماشاءالله ښایسته دوشي و، ګډوه و. او مشره تیارې. السلام علیکم. موږ د کیمرې سره راغلي یو. څرک صاحب روغبړ څوکې زه در پسې کېږم. جوړ په خیر. څنګه یې وروره؟ ښه یې صحت ښه دی؟ جوړ ورور یې؟ دا ارکې والا دی. پرون چې ماته یې نه کړه کړې. رفیق خان ستړی مه سه. ښه یې جوړ په خیر، صحت ښه دی؟ بلال خان ستړی مه سه. ښه یې جوړ په خیر. یو لاس مې بند دی، زه په څرک صاحب کیمره پسې کړم. ستړي مه سه خلیل جانه. جوړ بخیر. ښه یې جوړ صحت ښه دی؟ ستړي مه سه وروره. څنګه یې؟ ښه یې جوړ بخیر، صحت ښه دی؟ شهزاد باچا ستړي مه سه. څنګه یې؟ ښه یې جوړ بخیر. ښایسته ځوانه جوړ بخیر، ښه یې صحت ښه دی؟ ستړي مه سه ورور جانه. څنګه یې؟ ښه یې صحت ښه دی؟ ستړي مه سه وروره. څنګه یې؟ ښه یې جوړ بخیر، صحت ښه دی؟ ستړي مه سه حبیبي صاحب جوړ بخیر. څنګه یې؟ نن به نو ما نه سره ولېږه. ما نن د ما لپاره بلې وې. جوړ بخیر. څنګه یې؟ جوړ ورور، ژوند په خیر دی؟ دوستانو موږ راورسېدو. ماشاءالله څنګه ښه غټه کوټه ده. نن که نو ما سره ولوېده انشاءالله زه شم ښه ساعت به م سره چیر سم. ټوله ستړي مه سئ، خدای وکړي چې ښه به یاست. د څرک صاحب سره خو زه هره ورځ راوتلی یم. د څرک صاحب سره خو زه هره ورځ راوتلی یم. خدای دې بېرته د نورو سره راوباسي. دوستانو داسې معلومېږي لکه دا پروګرام چې یوازې موږ ته انتظار و او موږ یو څه وځنډېدو، خو هغه هم زه د څرک صاحب د خاطره څخه وځنډېدم. دا مخکې مې هم درته ویله. نو چې موږ راورسېدو بس اسرار باچا دا د خدمت شروع کړی دی او ورور یې دی لاسونه هغه زموږ مقدسه وظیفه د خیره سره اجرا کوي. زه به د خپل کلتور هم دوی ته ښکاره کړم لیدونکو ته چې دا لاس پرېولت څنګه کېږي. لیدونکو دا نو زموږ په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې یا په مثلا دا اوس په ښار کې هم دا ښه کلتور دی چې دغه د دوشي و د ګډوې سیسټم ستا ما خپله دغه مقدسه وظیفه یې 8 کاله اجرا کړې ده رفیق خانه. ځکه چې دوستانو مجمع را شروع شولې، زه به داسې په دا چوله کې پټ ووځم. څنګه مې خوښه ده. یو چا هغې به ایس په پښه کړمه وربسم. هو ماشاءالله دا دلته د باندې یو څه کچاره وه پروا نه کړي لیدونکو. مجمع مادادي د خیره سره
دلته دا هغه غښتلي ځوانان امرا صاحب بل څوک چې ولا کته ورځې پلاس رو ګرم او بھائی جان دي یا هغه وخت وینم چې ماته نیک سم مجمره ماده کې نو او دا چې دی د اسرار باچا مشر ور دی د امید صاحب هم سمپی دی ته څنګه الحمدلله ښه یې صحت ښه دی ژوند په خیر دی خوشحاله اوسې مېلمانه اسانه دي که زور غواړي مېلمانه بس د الله جل جلاله پیرزوینه ښه زه قربان دي سم خوشحاله اوسې دوستانو دلته سیسټم سره برابر دی د خیره سره تاسو راځئ راسره اوسئ زه بېرته ورځم کوټې ته چې داسې نه وي وم راسه خلاص یې کړي هغه زما مجر ماته کښېږي دا ته څنګه ظلم دی چې دی د ځان سره کښېنې د ډوډۍ خوړلې ده او تا د ځان سره کښېنولې دا باید دی ما د ځان سره کښېنولې وای خدایه پاکه خدایه پاکه نو ډوډۍ اماده شوه لیدونکو هر دوه سره جوړه شوه دغه دغه جوړې بالا سره صحیح دسترخوان که وای بیا به مو ټاسونه اچولي وای بله تر چشتی امید توانی کوي امید صاحب یا ته داسې نرم یې چارې در سره یو ځای شم ګټې ده کمه یاست شنو تا ولې زما څخه لاره جلا کړې ده بس تاسو سرک صاحب باندې ورسم سرک صاحب زما وخت چانډیوالو رفیق خان زما خیر بدینی نو د اسرار باچا میل مسجد ده غنم رنګو او توران او ریقنه تلش کې واسف تناسب وروره ملګری نه پیلا کې شاده سم او تاسو رښنو راځي د خیر سره زبر د قربان سره کښینم کوم ډیره ونه ستړي نو مجمره ورسېدلې دوستانو موږ به ډوډۍ وخورو نو شجان وکړو ځکه چې موږ ته انتظار و ډېر انتظار وې چې مرته کړي نو شاداب صاحب ولې ولاړې وروره ښه نو او نور ملګري به هم د خیر سره راسي راځئ د خیر سره راځئ زه انډیوال نه لرم که زه در سم ستا سره کښېنم نو تا به خبرې م سره وکړو ته کښېنه یا د لږ نه دلته زه کښېنم دغه ځای زما دی زه خو نه کې په صورت کښېنه یم هر ځای ځای څنګه نو ماشاءالله ښه ښایسته ډوډۍ او منظم مدیریت پنجوایي ته روان یم په پنجوایي کې باره زه دته وایم اجره په مخ رالوم عجب ښایسته اجره د دی وایي اجره هم ښایسته کېدلی شي مړي پکښې پراته دي بال بس ښه پرسکونه اجره ده و دا ورره پورې ګوره قربان وروره دا وینئ دوستانو اسرار باچا دی اسرار باچا خو نو پېژني د خیر سره شعرونه هم در باندې نن شپه درته په وایم د خیر سره یاران بیا هم وایي دی بیا هم وایي ټوله به دار یې وسخه نن خاچ راپوښته مقصد ډوډۍ ښه په ډک زړه وخوري منه ستا شعر وجد مې درجېدلي نو ملګري ودره زه به دغه څوک پاتې هغه به هم پکښې دې خواته کور کړو خلیجان وینئ چې په ټلیفون باندې ویډیو کوي یا ودره دی دوستانو سره صبر چاره دې کړې ده فره دیو دې چانو پته دا ورکه سلامونه ګرانه مینهوالو ډوډۍ وخوړه شوله میوه وخوړه شوله چای پاته دی اوس اکثره ملګري څوک چکه کوي څوک ورکې کوي څوک دغسې مجلس کوي او دغه ځوان چې دی اوس راغلی الیاس خانه څنګه یې ښه په خیر راغلی ډېر ناوخته راغلی ناشوق انسان هر وخت به ماسه ګیله مه کوئ تاسو بیا ګیلې شروع د ګیله خو وروره ګیله خو باید
باید وسي ځکه ته ورور څو بجې راغلې دعوت 9 بجې پر 9 بجې ځانګړوالي دي دا دي څو بجې دي کومه دي ساعت چیرې دی رامخته سي 11 بجې دا دی ویلې ده ولا نه وخت را لې لیاس خان خیر پاینده کې ان شاء الله وخت راځي شت په خیر راغله دا غم سي ان شاء الله موږ وخت راځي الله دې په خیر درکړي الله دې اخلاص قبول کړي الله دې خلاص قبول کاری صاحب پکښاولو کیا ښه هغه نو الیاس خان یې مشر دی موږ یا ما بیا څه خلاص دا بیا صحیح دی دا حشمت خان بس دلته څو ملګري ناست دي یو کاري صاحب سره بس خوږ مجلس چالان دی او ورک پټ کې خالد هغه ناراضي بیا غم وته یا دا بیا خاطر ډېر مجلسونه شروع دي بس هر یو دوه کاسه درې کاسه جلا جلا سره ناست ورسو په د خیره داره وسره په جلا جلا د زړه خواله ومر باندې مشره دا څنګه راځي کیږي اے قربا مخ راواړه و اسرار بچا مخ راواړو څنګه سلامونه نیکی لیا تا د تربیه احترامات شایسته یاري چې باندې کنه یو دا یو ځای پورته کیږي بیا په څه ما ویل نه لري پکې کې څنګه پورته کیږي نو مرکه خبره به وشه دفتر کې یا 240 دا ستانه پر کور بچا نازم نیم ولړې دا خدای یارانو پندار دی دا څوک ولور نه ایسو بخښته ناشته یارانو غم جنې کې څوک بیا دای کې څوک سی بل بیا 22 کاکا زې څنګه دی و 500 کاکا زه په خیر راغلی څنګه دي دا ځوانان دا ورکې دا ډوډۍ دا چای ډېر شری برادر سره مرکه هغه فاته دی و څنګه خلیر هم تدر وایسه تاسو په کومه راکاو سره وکړه چې بلال هغه په خیر جوړ په خیر جوړ په خیر ماشام په خیر څه احساس کړه کندهار ښار د ځوانانو په مابینځ کې ناسته څو نفره پیژنې برابره خدای دې راوله څنګه ښه صحت ښه دی په خیر راغلی سلامت اوسې ډېره مننه خدای پاک چې هر وخت راوله دا خو د زموږ ستاسو د ځوانانو یو پر بل باندې حق دی چې کښېني مجلسونه وکړي بانډارونه وکړي د کندهاریان نو بس دغه یو شی پاتې دی کندهاریتوب د بانډارونه او میلې خدای پاک ستاسو ته خیر درکړي چې راغلي یاست په خیر سیدامه د تیارې چې بنجه که خدای چې راغله څنګه ښه صحت ښه دی نثاره ته څه وایه څه احساس کوې وروره د یارانو په مابینځ کې ناست یې خوشحاله یې نه یې زه الله پاک ژوندی لرم مشره تاسو څه ویل لرئ دا کوچنی څه پکه دا کوچنی سیار بلال احمد علي نصر ښه زموږ د مسافرام سفر و اسرار بچا تیاری چې بنجه کړه بچا مستاسو ډېر منل شئ ماشاءالله نه هېڅ خبره نشته دا خو زموږ ستاسو د یارانو انډیوالانو دا مو یو پر بل باندې حق دی خدای پاک مو هر وخت راوله خدای پاک چې موږ ته خیر راغلی سن اولاد جان ښه وخت راغلی چا ول دوی لوبې دې وکړې بیا راغلی دوی بازۍ چې وکړلې ماشاءالله ځوان انرژي در پکښې کې ده موږ ازاد شکر بای څنګه دی بای لږ خبر دی بای بازي کې ډېر صفات دي ډان ډېر وي که سلیپان ډېر وي احسان بای څنګه یا نوبت چې مرانیږي دی و یا هغه په نورستان کې څه چرو یا الیاس خان نوبت ان شاء الله بیا په بعد سرک صاحب مبارک څنګه ډېره مننه شاداب صاحب په دې هیله تاسو ښه یاست خیر زموږ
لیدونکي به شي دلې موجود یاران به زما بیا ورکې نه دي زده شاده وای څه سم داسې په غټ زړه ور واوښتلې بېرته ځینې راشه ته سپېده یو ډېره ښه خاطره وه یو وخت په راډیو کې مو ویل اوږده خاطره ده بیا یې ورځ درته وایم سمیر صاحب دلیم هغه خاطره تازه هغه نه کېدله زما خبره کې نه دي زده ګر سره نه توره نه کاش نه ټکا نه منفي کوټ په دغه یې پوهېږم چې پر هغه یوه تورې ولیکلي دي پر بل څلور نور په دې نه پوهېږم یا بس ته د بانډاره خلاف تا د چکه راواخو چکه مې ملاحظه ما بانډار زده دی ښه ده خدای بانډار غزل یې هم ویلی شم غزل یې هم ویلی شم تاک ماګ نشته سمیر صاحب تاک نشته مهید خان جغت وکړي مهید خانه څنګه ساعت مې تېر دی ښه یې ته خو دا روژه مات رئیس بیا موږ نه یې لیدلی مصروفیتونه دي 15 روژه مات چې دی موږ لیدلی دی بیا د هغه امید صاحب نو چې زه ورسره ناست یم بیا نه جګېږي شاداب صاحب او والله ښه خوند ورکوي. دا روژه مات چې لیدل دي د شام مصروفیتونه دي د امید صاحب بیا په راډیو کې هم ډېر مصروف دی او ښه کوم راډیو کې څراغ راډیو کې څراغ دی راډیو بیا زموږ د څراغ راډیو د ادبي برخې څراغ ماشاءالله الله جنه خزانه دا جنه مړکې د څراغ مینه او بس الله دې تل روښانه لري بس خدای دې اسرار باچا سمین صاحب ګوره سمین صاحب ورکته ناشتي دا اوس لاس دی دوستان څولانی چې ټکولې چې جوړه نه دا دونه غټ بندار کې ته دې څنګه ټکولې زه می ټکولې وای وای پاره چې به ټکولې وای څنګه دی نصر خان څنګه دی نصر نو سره ورکه زدا چې و تکړه دی یعنی ګوره په تور لاس ونیو پنجاب شو دا چې بلار څه پر دغه باندې پیمان بچا باندې کې پکښ راول پیمان بچا سره سم پیمان بچا بیا زما د ورور هم سمپیو نه یو مې صاحب ما سمپیو ښه په پونتون کې سره ځای و یا زما بل ورو دی غفار ښه بس صحیح دی هغه بیا ته به پونسي ویلې دي بس صحیح دی واب مې روي کې څنګه دی سمین صاحب محمود خان څنګه دی محمود خان داس نامې دي محمود خان وای خوراشه ورکی کوي پلاس ورغلې مداسه ټکولې خلک وای خوراشه ورکی کوي شی ورکی شتا ورکی ترې څنګه ده دا چې لوک څه بازار سره کې ډېر دا ستاره پتی نو تاسو زماري په وجه دي زما انډوال دی ورکی را سره کې ولا انډوال دی نو دا انډوال څنګه دی نصر خان هغه هم شایستی ډېر ورته راکته کوا و دی وای دا مو ورته کو یا فلای نه سي زما ته ولا کوم لاړ چیرې بځه وای خلک الماس خان الماس خان څنګه الماس خان شه په خیر شپورس په خیر ته موږ د احسان د نوکرز د شپې او د واده رئیس بیا نه لیدلی بالا خو ژوند دی مصروفیتونه چې خاري دي کارونه جوړوره ولا چې پرېغه شي دغه څه باندې ما فیل ګار مشه خوان به خیر شپه اسرار بچاله مجلسو بندرو ترازی ته ناراضه ګور پرېغه لري خپل خاري خالو یو وخت نه خدای مې د خواري پر وخت نه دی راغوښتي بس فارغه واقع راغوړ سار بچا بیا شری د غوونه یو لاس ته ولاره ډیره کې بس خپل خاري زندگی سره ورسو ورکو نوبت وجنې نیولې یا موږ خپل تلواریان یو دغه یو ملګری ته لاس چې ما زده بازي خلاص کی عجوبیم غټل سره خیر چیرې خپل شوندان یا ملګری مو ناس په انتظار کیږي و بل ډوډۍ باندې غواړو خو نو کوم دي ستا باندې نه مالي دا زموږ ملګری به شامپو اعلان درکې ته بخلاص کوي هغه چادرې نه ایسته کوي پلو یې ایسته کوي دایس خالد خان څنګه صاحب شکر تا نن بیا ډېر خدمت وکړي ځوانان چې پښتو وطن دی ګرانو دوستانو دغه ګل احمد هلال دی ته هغه اختر اسم بیا نه ولیدلی غیر حاضرې پر غیر حاضرې دا نه تقریبا دوه میاشتې ګل احمد هلال صاحب څنګه الحمدلله تاسو شکر دی اختر روژه رخصتي منظرې ګر په خیر شوې چیرې وې ته نه معلومېدې که کار اړوند مصروفیتونه کار اړوند کم کار چل یو شخصي کار سره فعال کړی و وای نوې کار چې فعال کړی دی اول کوم برکې درته وایي دا خیر ده و بس الله جارفان الله جارفان ته مستفان ورکشتا وزغمې
دی وایم ګرانو لیدونکو یو څه مرکه شاداب صاحب مخ ته وړې وه زه نه پوهېږم خو زه به ورکه اخته وم چې تر کومه ځای به رسولي دا دې وکړي چې د لیدونکو خوښه شي انشاءالله خوښېږي خامخا خوښېږي ما چې دا یو طرف پاتې دي زه پسې ورځم هغه طرف ته مرکه کوم زړه خواله کوم حال احوال اخلم نو تاسې راسره اوسئ زه هغه خواته وراوړم نو دا طرف لکه چې پاته و شاداب صاحب دا طرف مو نه دی عکس کړي اول ته ورځ ما سمپي دي سمپي مې و پخوا اوس نه دي خراب شي په لاس ته لکه زه پر جنه یم لاس چې خواته مه راغځم نو اول به راسو ګل احمد هلال صاحب ته هلال صاحب ستړي مه سه دا مراوله سمین صاحب څنګه ښه جوړه بخیره وختونه بخیر چې بیا چې سم دی روان اختر جون مبارک سه ستاسو مبارک سه خیر وشه نه کې به سلجري سم به وای داس خراب پکښ راځم هلال صاحب څنګه دی بادار څنګه دی یوازې نه خچره راته وای د څه شي خاطر ودا چې تاسو زړی هغه خچره راته وای دا څه خاطر مې ونیا کوس په یاد د څه شي اړوند شي د غاړ ول راته وای بلای صاحب ژوند کې نه هېریدونکې خاطره هغه کومه خاطره ده ژوند ټوله خاطره دي کومه خاطره سره اوس در سره راسو وای نو نورمال ګری سره ډیرې څنګه دی مجلس څنګه دی بادار څنګه دی یاران ویني ټول دا جخته دي یاران سره راغلي مجلس ډیر په نور روان شفان کې و یو نیم یاران لا سره ولاړ بل ځای مجلس درلودي نو نورمال ګری ته انتظار وغوته ځان ورسره دا غږ خدای پاک مل سي الله پاک بس هو ته خیر پیش کې مرته چې خدای دې خیره پیش موږ ستاسو دې خوشاله څو ویل مېل نه لري خچانه در پیږي یا ملګر ته بنو بس بس دې زبر ولاړ سم زه ته برا سم سید احمد جان ته سمیم صاحب سید احمد جان سړی مې څنګه شي سي شدي حالا ژوندې لره ګرانو لیدونکو د سید احمد جان مورکي سورج مخکې وفات شوی او الله پاک شروع سره وکړي الله پاک پر ورحمیږي تاسو هم ډېرې دعاګانې ورته کوئ چې الله پاک بس جنتونه ور نصیب کړي او دوی ته د صبر دعاګانې کوي چې خدای پاک صبر ورکړي سید احمد جان وروره تاسو ته تسلیت اوس بیا هم وایو الله پاک تاسو ته صبر درکړي مور خو ډېر غټ نعمت دی بالکل ډېر غټ تو خو اوس په دې نعمت څخه خدای پاک محرومه کړی الله پاک چې پر مورکي باندې ورحمیږي چې نو هغه زموږ لیدونکي چې هغه منډې ژوندی دي او دې په قدر نه پوهېږي تاسې هغو ته یو کوچنی پیغام ورکړئ سید احمد جان نو دا داسې نعمت دی چې سمیم صاحب چې د اندازې غټ نعمت هېڅ اندازه نه معلومېږي نو د چا چې مور ژوندي او هغه د دې قدر احترام نه لري دا به ډېر بدبخت انسان وي بالکل یعنې تاسو مور داسې نعمت دی چې ژوند ډېر نیمګړی کېږي بالکل بس کله چې مور سوری دې د سره ایسه سي اکې د ژوند خوندونه ځي دغه مجلس ته باور وکړي چې زه اوس نن حنان صاحب بیخي په شخصي کې راته ویل کني چې راغلی یم هم الله کسان کیسه بانډار هغه د پخوا رقم خوند نه لري بانډار بس لکه هغه یو د انسان څه چې د خوشحالۍ و د ځوانۍ یو پوښ وکړي بیا هغسې خوند ذایقه نه لري اوس فعلا خو زه هېڅ هغه د پخوا به رقم ځان نه راته هېڅ بالکل بس لکه څوک منځې لري قدر یې وکړي احترام یې وکړي که پلار یې که مور یې دا داسې نعمت دی چې وروسته ډېر افسوس بالکل مرګ خو د داسې افسوس سمیم صاحب چې ما هېڅکله دا احساس نه و کړی دا موږ ستاسو بالکل د یو ډېر شان احساس کوو د دې هېڅ احساس نه کېږي بالکل هره خاطره ناسته ولاړه خبره چې چاته یادېږي ته باور وکړه چې زړه لکه لس وارې چې په د هر خاطره کې ماتېږي ډېر زور غواړي بس ټولو وروڼو ته مې دا پیغام دی چې د والدینو قدر وکړئ احترام یې وکړئ سره کښېنئ مجلس سره وکړئ دا بیا نه پیدا کېږي نه په پیسو پیدا کېږي بالکل نه په زاري نه په خوستي نه په عبادتو په هېڅ رقم نه پیدا ته باور وکړه چې په دا جیږو ماښامو دا یو غټ ارمان هره شپه چې وفات شوې ده چې موږ کوښښ کوو چې دا خدای پاک دا زاري کوو چې خدای چې په موږ په خوب وزي نسته نه کېږي نسته بیا نسته دا داسې یو مرګ خو سید احمد جان حق لاره ده خامخا ځو ټوله ځو څوک مخته څوک وروسته نو بس ښه خلک هغه دي چې د مور پلار یې خدمت یې کړي په ژوند کې هزارو تاوان یې ورته رسولی دا بېله خبره ده کله چې وفات سي مور هر وخت کې
هر وخت کې قدم وهلی بیا دا بیا هم در یو حده پورې ښه احساس دی کله چې د چا خدمت کړی د خپل مور د خپل والدینو که پلار یې که مور یې بیا د وفات وروسته بیا هم دی زړه څه تسلي دا لري چې زه د مور دا خوابه دې راسره وفات سوې نه ده بیا هم یو ښه احساس لري خو که څه هم مور چې وفات شي که هر څومره تا خدمت کړي بیا هم ډېر زور غواړي تا ته دا کېږي چې دوی یعنې د دې محبت د مور د اولاد محبت ډېر سره سوي دا چې سره جلا کېږي ډېر یو غمجن حالات دي بس الله دې هغه مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې مندې والدین یې ژوندي او د خدمت وکړي او د دې نعمت څخه ښه استفاده وکړي دا داسې یوه د دې نعمت یوه ګټه دا ده چې یوه دوه په میلیونو ارزي حتی در میلیونو هم ډېره بس زموږ مورکۍ او د ټولو هغه ځوانانو مسلمانانو مندې یا پلرونه چې بس دې الله دې جنتونه ورکړي امین امین چې ژوندي دې الله دې هغو ته اوږد عمر په روغ صحت کې ورکړي ما نو باور وساري مړینه مې هېڅ کله ومې لیدله او مریضي هم پر راجانې ډېرې چیرې سولې دواړه حالات مې ډېر زور غواړي بس الله پاک چې بس تاسو ته صبر درکړي سید احمد جان بس مرګ خامخا راځي موږ یا به موږ د مور پلار مخکې مرو یا مور پلار موږ مخکې مري خو مرګ خامخا راځي بس دعاوې به ورته کوو الله پاک شور سره وکړي الله پاک تاسو ته د دې وروسته نور غمونه خدای دې تاسو راوساتي خدای دې صبر درکړي نو بس ډېره مننه سید احمد جان صدقه دې سره خوشحاله اوسئ قرباني سم لیدونکو د سید احمد جان مور ته ډېر دعاګانې کوي د تسلیت دعاګانې هم کوي سید احمد جان زموږ ملګری دي د غنم رنګو د پارټۍ فعال غړي دي نو نور ملګرو ته مرځو مجلس بانډار ورسره کوو تاسو راسره اوسئ دغه ورور ته راځو تاسو زما د هلمندیانو مینه په ماچېږي د کوم ځایه د کندهار سټایل یې داسې بخښه کوئ دا برادر نومیږي اجمل یې نوم دی اجمل یې اصلي نوم دی او ملګري د ناز څخه برادر ته وایي اجمل خانه څنګه یې ورور ښه صحت ښه دی خوشحاله اوسئ د غنم رنګو سره دې مخکې بانډار کړی و اجمل جان د چا سره غنم رنګو ځوانانو سره ښه څنګه چې د دې بانډارونو خوند درکوي ماشاءالله دا سویټ ورسره یو مرمر سره صحیح ساعت مو سره چیرې د نن بانډار څنګه و ماشاءالله ډېر خوشحاله شو د زموږ د ښار لالي ځوانان ګډه سره ټول شوي ښه نو ساعت مو سره تېر شو ښه اجمل جان ملګري ولې په برادر درته وایي ولاکه دا د دې څه پوښتنه وکړي چې یا نو خدا خو ته راته وایه دې خو بیا زه نورې پوښتنې کوم تا ته ولې په برادر وایي پر ګران به یم پر ګران یې راوړه سړی چې پر چا ګران یې نه یې بره د ناز څخه ورور ورته وایي موږ بیا دلته یو لرو بایي هغه ته موږ به بایي وایو خپل بیان درته برادر یا اجمل جانه یو خاطره دې په یاده د خپل ژوند یو جالب داسې خاطره چې موږ ورباندې وخاندو په ژوند کې در باندې راغلي داسې ډېرې خاطرې به راغلي خو اوس نیکه داسې راسره په یاده چې درته وایم ښه اوس ځای پر ځای نه پوهېږېږي بیا به نیکه داسې ښه ډېره مننه خوشحاله اوسې بس خدای دې ژوندی لره پر عمر دې برکت دغه بل ملګری وی دغه څنګه صحت ښه دی ژوند په خیر دی څنګه دی زموږ دغه د غنم رنګو بانډار څنګه دی نن خو د اسرار باچا مېلمانو ساعت چې چېرې در دا وخته پورې دې وره کې که څوک چکه کوي چکله درست نه ده ته ستا له شنه چې زده کړه څنګه دی ښه وار نه در رسېږي ورور دغه سړي ته وار یې ورکوي وی دغه یو خاطره ماچره لري چې زموږ د لیدونکو سره شریکه یا ټوکې خاطره یا شی چې پروا نه کوي هغه و چې په کشرتوب کې هم د داسې بانډارور ما درلود نه در رسېدلی اوس په ماړی اوس په ماړی ښه دا هم ښه خاطره ده ډېره مننه وی جانه خوشحاله اوسئ دلته بلال خان ناست دی بلال خانه ستړی مه سې څنګه یې ښه یې جوړ یې صحت ښه دی ژوندی اوسې څنګه دی بانډار څنګه دی ښه خوند درکوي شکر دی ښه دی واه ډېر ښه د غنم رنګو سره چې پخوا بانډار کړي وو که چې دغه اول وارې دي یا د ځینو ملګرو سره د ځینو سره داسې د دوی په ډله کې نه یې کښېنستلې اوه ښه هغه روژه مات هم نه وی راغلی اوه ښه او روژه مات ویډیو دې ولیدله ښه خوند یې کوي دا دې ارمان و چې وخت داسې روژه مات یا تاسو برابر کې یا د دې سره بانډار وکړي دې خو ډېر خوشبیاته خلک یې واه ډېر موږ کړي دي د هغې سره روژه مات ګرځته د غنم رنګو ځینې ځوانان زموږ سره یعنې تاسې هم د ځان سره بیا ښه ښه یو خاطره دې په یاده بلال جان
فکر نه کوم چې داسې یو خاطره دې ولرم. ښه په ذهن کې نه درګرځي؟ یا ولا اځه ډېره مننه خوشحاله اوسې بلال جان. لیدونکو دی زما دونه کې په یاد دی دغه نه کې په یاد دی اوس تاسو دونه غټ شوی دربا غټ دي چې را سره ودرېږي یو پټ پر ما باندې غټ دي. ممتاز جان زموږ د ګران ملګري وارث عمران ورور دی. وارث عمران به شاید تاسو پېژنئ کندهار کې د افغانستان په سطح د ځوانو خبریالانو ایوار ډېر وړی دی او زموږ ډېر خوږ او ډېر تکړه ملګري دي. اوس د هېواد څخه بهر دي مسافر دي سلامونه یې ورته ورسېږي ځینې وخت پروګرامونه ګوري. ممتاز جان ستړی مه سه څنګه یې صحت ښه دی ژوند په خیر دی؟ ته اوس د کیمرا تا ته د یوازې درواړوم برابر یوازې ته نه کې ښه سم پکښې راسې دا د دوستان د رشاګانو کې در ما غټ دی. ممتاز جان اوس ښه ممتاز جان تاسو ښه یم څنګه دی بانډار څنګه دی مجلس څنګه دی؟ بالا ښه دی ځینې داسې په چکاخ دی ځینې چای څښي. ته په چیخ دی؟ زه د ملګرو سره په بانډار نو خو زه چې ډېر چې خوړلی پر دی تاوانه ممتاز جان اوس څه مصروفیت لرې؟ انګلیسي دې خلاصه کړه؟ انګلیسي مې خلاصه کړه کمپیوټر مې خلاص کړ. ښه نو اوس یو جالبه خاطره د سنټر د دورې راتوی ممتاز ورتللی به استاد چارج کړی درس چې نه زده بل شی یا عمران صاحب خوش کړی درته کړي د څه شي په یاد د ژوند خو رښتیا سي ټول په خاطرو کې راتېر سوی دی خو داسې خاطره نشته. دا ولې زه دا چا څه پوښتنه وکړم خاطره نه راته وایي یوازې یوه خاطره راته وویل په کشرتوب کې مې ارمان د بانډارو درلودی اوس مې بیا ارمان په خطرې دي. د عمران صاحب یې کور ودان هغه پام را باندې کوي ډېر. چا؟ عمران صاحب ډېر پام را باندې کوي مشر ورور دی نو د هغه د خاطر مې لا درس زده کوي داسې ورځ نه ده راغلی چې زه د سیمبو زما به چې کله په یاد یو څه خوشکې به درته کوله عمران صاحب خامخا کشر مشر ورور خوشکې به درته کول. نو اوس کله خبرې ورسره کوې حال ورسره لرې انشاءالله؟ مثال داسې ورځ نشته چې مثال زه درسره خبرې نه کوم هر وخت پوښتنه به کوم د یم شالي پوښتنه مشر ورور خو د خدای پاک ډېر غټ نعمت یم. ډېر ته لا ښه بختور یې مشر ورور لرې زه مشر ورور نه لرم زه خپله مشر ورور یم. ټول وروڼه چې بالا ستا ښه ازه ډېره مننه خوشحاله اوسې ممتاز جانه په ژوند کې لا بریا او په هیله ژوندی اوسې ستا بغل ته بل ځوان ناست دي د سره به هم ګپ شپ وکړو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه سې وروره څنګه یې ښه یې جوړ یې په خیر یې صحت ښه دی؟ ته خپل ښایسته نوم زموږ لیدونکو ته ووایه. زما نوم چې دی مسعود احمد. مسعود جان څنګه دی بانډار څنګه دی مجلس څنګه چې غنمرنګه ځوانان څنګه دي؟ ښه خوندور روان دي ډېر ښه ځوانان دي. ښه ته ولې دغسې ناست یې؟ زه خو دغه دی د ملګرو نه ورک کېږی نه یو چکه کوې نه دغسې داسې یوازې خوراک ته دې کشر کړی دی ولا خوراک کوو چکه نشته وریکې مو زده نه دي. اسرار بچا وایي ته ولې کار په لرې ته چې وستا ده ښه یو جالبه خاطره دې د ژوند په یاد درځي؟ یاره داسې جالبه خاطره مو په یاد نه راځي او د تیارو ده کوم تیارو ده؟ دا خلک وایي د تیارې څنګه کار چې ووایه څنګه کار دی وایي بندې که د تیارې بندې کړه د کاري صاحب سره یو خاطره وکړه کاري صاحب کار مه لره هغه دې ناست دی ساري اسماته وایي دته ورته یو مرکه راسره وکړه. ډېره مننه خوشحاله اوسې ژوندی اوسې. د انجینر صاحب سره خبرې کوو دوی نو ماشاءالله دا چې تاسو ټول انسان ښه غټ پټ ځوان دي په ځواني او په عمر دې برکت یې څنګه دی بانډار څنګه دی ښه یې؟ وای شکر دی خدای دې کتاب بم سمین صاحب جوړ وریس د غنمرنګ یاران په کندهار کې وکانم د یووالي او اتفاق ښه مثال دی ډېر ښه خوند کوي او بل دی نه یوازې چې په مجلسو کې ځوانان پر اتفاق سره راټول کړي دي بلکې د څو ورځې تر مخ موږ ته د دې هغه عملي مثال ورکړي چې خپل د هغو هېوادوالو سره اوږه پر اوږه ولاړ و چې بلکل په باران او په سیلابو کې راوتلي وه خدمت ته راوتلي وه واقعا هم زموږ د ویاړ ځوانان دي خدای دې همیشه دوی او د کندهار ټول ځوانان د اتفاق لري امین موږ هم واقعا هم مجلسو ته کله کله راځي څنګه دی ښه خوند ورڅخه اخلي دي مجلسو سره ډېر ښه خوند څخه پخلمه واقعا هم د ادب او د اخلاق څخه برخمن مجلسونه دي ترتیبوي او د کندهار ښار د نورو ځوانان څخه هم دغه یو هیلو پایښت دی
د مجلسونو و د بانډارونه دا یوازې نه اوس دا د تاریخ څخه موږ ښایسته دا یو بالکل. روند دود راپاتې یو. دود راپاتې سوی دی چې کله به د رخصتي ورځ و د هغه در مخه به هم دا ځوانان د وخت سره راټولېدل. اوس هم موږ ښایست دا دې وینو نو چې کله راټولېږو نو پر یو داسې اساس باید سره راټول شي چې ټولنې ته هم باید یو مثبت پیغام بالکل. ورسوو. دغه موږ په ټولنه کې یو معنویات لرو یو مادیات لرو. بالکل. نو زه هر وخت دې ته وایم چې کوشش وکړئ ډېر د مادیات راتېر شي معنویات هم معنویات وپالي. کتنه باید وشي. ډېره مننه صاحب. خوشحاله اوسئ. ډېره ښایسته پیغام څخه ډېره مننه. ژوندی اوسئ. خوشحاله اوسئ. دلته ارکې والا ناست دی رفیق خان خو نن ماښام په پروګرام کې هغه نن چې پورته سوی و په هغه پروګرام کې به انشاءالله د رفیق خان سره مرکه کړې وه خو نن د دوکان په رابطه نه ورسره غږېږو نن یې د هغسې غږوو د رفیق خان به یې وده نه خچرم راته وایي خامخا بیا راته وایي چې هر رقم کېږي او چشکي وی او رفیق خان ویلی چې د لیسنس کورس څخه نمرنګو یاران تر برابر وو او یو سن ګلاسز عینکې ورکوو یا کاوله نه دی کړی تا ته جلال لیسنس تر جوړو چې ریوس هم پرتلی هغه هم در جوړو رفیق خان ستړي باسې خدای دې راول ښه یې جوړه صحت ښه دی ژوند په خیر دی هلمند ته نه وې راسره تللی ته خو نو کونړ ته تللی وې کونړ ته هلمند ته موږ ته څومره ولاړو زه خو ولاړه ما سره نه ولاړې ته خو ما ملامت یې در ملامت یم بوبه دي رفیق خانه څنګه دي بانډارونه څنګه دي مجلسونه څنګه دي نمرنګه څنګه دي بیخي خوندور دي بانډارونه شروع دي ملګري اخته دي بس ساعت چیر دی سخته ښایستې عینکې اجرا کړې وې د شو په کېدله ولا حضرت صاحب لا راته ویله ولا دا عینکې به مونږ هغه نو خاص ښه شی و ډېر ښایسته شی و وکړه زما سره ښه خوند هم کوئ او ښه دی چې زما یې سرک صاحب ته نه جوړ کړي د هغه سره هغه بل شی ښه خوند هغه د ده سره ښه خوند کوي انشاءالله شیان ستا ډېر ته چې ژوندی رفیق خان یې وندله چې که خچره که د دوکان څخه یې راته وایه کېدلې په مانډار کې هر ځای څخه چې په یاد شي موږ لیدونکي پر وخاندي موږ هم پر وخاندي ګوړی یو ډېره جالبه خچره دې په یاد کې درځي شاګرد دې خوشکې کړي یا دلې دغه رمرنګ ته یې وتانچکه کړي تیاري دې پر بندې کړي دغه یو په ما پسې دی کوم یو حبیبي صاحب شه حبیبي صاحب وایي لیسنس را جوړ شه او دی لیسنس لري هر څه لري حبیبي صاحب لیسنس لري دی وایي د پښو د تګ عینکې نه لري ادرس به ور پلي لیسنس غواړي بله هغه نسته هغه یوه جوړه عینکې وې په ټول افغانستان کې یوه جوړه وې هغه یوه جوړه وې هغه هم راغلې وې ما چې راپټ کړې وې علیدا مسج راته وکړي وراسه عینکې ستا هغې هم در پټ کړي دي بس دغه زما خاطره وستې ولیده چې دی اوس درڅخه غواړي او چې نه لري بله دلته راسه ته رانیزې یسته دلته راسه ګیله به دې سره وکړو دا جنګ زما په فکر سره اوږدېږي راوړل ته رفیق خان به غده کښېنه زه دور کیمره راوړم تا ولې ګیله کوم 3 کاله مخکې مې ریکویسټ ورته کړی و فیسبوک کې څه وخت ډېر وخت یې کېږي نو بله ورځ رفیق بای یې کور وده د نور د ښار د رفیقانو سره د عینکو ډالې یې کړې وه خو د عینکې ډالې کړې وې نو ما ده ته سټوري کوله پوسټ په ده پوسټ کوی چې رفیق خان یې کور وده هغه ته مېنشن کوم نه مېنشن کېږي په دا پوسټ سره د څنګه کار دی لرې ورسره چې دا ولې که دې ریکویسټ نه قبول کړي چې ورغلم هغې ریکویسټ نه قبول کړي ما څنګه کار رفیق خانه بالا مې د خیره سټوري مې ډیلیټ کړله دی مې په بلاک کې کارونه اوس چې عینکې درکې بېرته اوس چې یوه جوړه عینکې زما دپاره د زما د یارانو دپاره یوه جوړه عینکې ډالۍ کړې موږ نو تا ته بېرته او بله د چې ورسره هم در اچولې هغه بله بغه نمرنګ حساب دی 3 کاله ګزاره راسره وکړله بل ورځ زما نوم زده کړی اوس بیا زما نوم نه حبیبي صاحب دا خو ستا ډېره جالبه خاطره دې وویله چې دا دې 3 کاله یې ریکویسټ ورته کړی و 3 کاله دی په پالو کې پروت و خدای بیخي زړه ته لړ شوم
دا سر نه بخلصي دا دونه رسېدلي دي یا ما مجبل ورځ نوم چې ریکوست راسوي بریم د داسې ټلیفون واخلي ځان ته مې ریکوست واسي بریم یې قبول کړي دی نه وایي باش ور د ورور په ډنډ پټان په دغه ولسوالیو کې سر خلاصېږي ورور المټ په د کشرانو ریکوستونه د چیرې خبرې دا نه څنګه شکه شه دی ابي بي صاحب ډېره مننه ستا او د رفیق خان د دواړو څخه زه به خوشحاله شولو چې ته مو یو ځل بیا دلته دغه نمبر په دېره کې ولیدلې زه نو به لار وخت نه وې د تېره جمعه نه وې هغه خو په بل ځای مې ژمنه کړې دغه دي د هم بل ځای ولا شاداب صاحب راته ویله هغه د دالیا په پروګرام کې لیدونکو که ته سره دلې براغاړه چې څلور کسه ناست په هغه ډبره چې مال شویږي هغه دی څلور پر ډبر مال پرچاونه وې نسی دا به غسپلنی ولا تلیفونان کله کار کوله وای ورشه پرچاو چې ځا کار نه ولا مشتري برمون وسمو غزوانه خبر کړه لته درلي وای سمي نو مې چې تم سمين صاحب هغه چې بیا درلي تر اقوا موټر تاسو اقوا موټر ته وختله اخ موږ بیا تللو هغه پرچاو سره تللو پرچاو موږ ته په ویډیو کې لیدو ولا ما وځي ډېر نو زه نو خبر کړم خبر خاطر تلل خیر بل ورځ ان شاء الله زه به دا اسیو په عادت لري چې بل رواني مو شاو پاډر مې ګورم چې دا څه ځای نه کوم ها یا چې دا ځخ څوک د شوبې کې دا خو نو باید ځغ نو دی یو بچاو خبر بچاو د نری راوي کیمرا ونده دا څه کارونه د پرچاو سره بل سره نری راوي دوستانو خالجان زموږ د نن ورځې کیمرمین او د غنمرنګو ډېر ښه ملګری خالجان سړی مې څنګه ښه جوړ یې بخیر سم دی زه په کاسه نه کې داسې غټوم چې نه کې چا معلوم سي خالجان څنګه دی مجلس څنګه دی بانډار څنګه دی په ټول هفته کې دغه جمعې شپې ته خوشحاله یم ښه یعنو چې دغسې ملګري تاسې غوندې دغه ناز ځوانان نن چې ویډیوګانې وکړې خالجان نه نه زموږ هغسې کیمرمین نو تا هغه زما پر غاړه اخیستې وه تشه مال ډکه کړله پرکیال وخت کې لږ کول وایي زه په ویډیو کې نه یم بس بدبختانه هغه بیخي نه و راغلی نن هغه خپله به و راغلی ښه خالجان یو دنه خاطره راته ووایه خاطره خو نه دي مخامخ راته ناست ده خاطره څنګه خاطره ده داسې څنګه د درو سره خاطره ده تېره راته ووایه خاطره نو داسې خاطره وه چې تېر هفته کې موږ هغه شهید صابون واده و ښه دیم خبر و ته خو خاطره واوره وبخښه یار د خپل یو فامیل مو د طریق خبر و د زو حاجي صاحب راغلي وو واده ته نو هلته په هغه واده کې چې موږ کېناستلو نو همدغسې یو بحث موږ حاجي صاحب داسې یو بحث حاجي صاحب سره وکړي چې رفیق ته به ورته د عینکو نمبر مې جوړ شوی دی رفیق یم دا نمبر به نوي کوم ما ورته سمه دي انشاءالله او چوکیانو کې ناست وو د ګوړې باغ ګورم هلته سټیج ته چې مې وکتل مخامخ رفیق خان خو ماشاءالله څوڼې غټې او اوس یې وریښتان غټ کړي تاسو ګورئ دوستانو ډېر ژر معلومېږي نو حاجي صاحب ته مې ویل ما لاندې رفیق هم راغلی عمر یې ډېر عمر یې ډېر نو بیا د دوی کور ودان رالي بړو بړ وکړي بانډار سره وکړي نو بیا ما درته خریدله ما په داسې واده کې مې سره لیدلي دي چې کیدای شي چې ما تاسو روغ شتو بیا شناخته وکړي ما ودی ډېر شناخته وکړه مدره کال سلام علیک کېږي په هغه شپه د اکا زامن سره د خاله زامن د اکا خدای روی دی مې شناخته سره ختم یاست درې کاله وروسته داسې اوس سره خوښه سوي څوک ته ګورئ دوستانو ریکویسټ والا ریکویسټ هغه به دین داسې نه دا کار زوی ته به خبر نه رفیق خان او خالجان چې درې کاله وروسته د اکا زامنو د خاله زامن سره ختلي دي نو ډېره ښایسته خاطره یې راته ویله کور یې ودانه خاطره راته ویله نور دې کې په موږ خبرې وکړې د اخر وایي کیمرا مې پر ما ډېره جالبه خاطره راغله دوستانو کیمرا مې لکه دا اوس دغسې نیولې ده دغه د دې جریان مې ټوله پکښې تشریح کړي رفیق خان و خلیجانه ته ګډ چې هغې کیمرا نه ده چالانه ډېره جالبه وه
دوستانو موږ پروګرام خلاص کړي مجلس مو د ځوانانو سره وکړي موږ راووتو هلته ځینې سره تلله ځینې سره ناوخته سو نو یو په یو معنا داسې یو لږ کسان سره پاتې شو نو بره راووتو د خیره سره زه څرک صاحب او امید صاحب راووتو نو اوس د خیره سره امید صاحب څنګه و مجلس و بانډار چې خوند واخیست تا سره کومه شاداب صاحب مرکه وکړله بله ښه مجلس و دوی د میلمستیا څخه ډېره زیاته مننه اسرار باچا ښه میلمستیا کړې وه ښه خوند یې وکړي ولاکه چې د اسرار باچا سره به شاداب صاحب خبرې کړي که بیا نور سره کړي زه به دغه نه یم خبر انشاءالله کړي نو ستا څخه هم ډېره مننه امید صاحب کور ودان ژوندی ته څنګه سوې څرک صاحب زه خو ما خو پوهېږې سمین صاحب چې زه هغه د بانډار پوچ خلکو څخه یم نه بانډار مې پوچ کې بیا راووتم پر 12 بجې دی بانډار خوشي ورته ګوري بانډار هغه اخري سړی زه وم سمین صاحب چې د بانډاره راووتم په ټوله کې د اسرار صاحب بې کور ودان ښه میلمستیا او ښه پروګرام یې جوړ کړی ملګري سره ستا هم کور ودان ژوندی اوسې نو ملګري دي ژوندي بلکل نو لیدونکو زموږ پروګرام به همدغه ځای پای ته ورسېدي په دې هیله چې د خوښ وړ مو ګرځېدلی یې تر بل پروګرامه چې حاضرېږو په الله پاک وسپارم ښې چارې او ښه وخت